احمد مسعودي یو تازه پیغام طالبانو ته. احمد مسعود وایي طالبانو له لیک لوستلو پرته خلک نیولي دي. احمد مسعود وایي زه به د یو نوي نظام سره افغانستان ته ورستون شم او د طالبانو پر ضد به جنګ جاري ساتم. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور نیوز چینل مو نه سبسکرایب کړی د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل در سره په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د ملي مقاومت په نامه د ټولوالي مشر احمد مسعود په افغانستان کې د نظام جوړښت لپاره د ټولپوښتنې غوښتنه کړې. نوموړي دغه څرګندونې په مسکو کې یوې ناستې ته کړې دي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه وایي. د افغانستان د تیر او راتلونکي ترمنځ په نامه غونډه نن د روسیې ګوند په کوربهتوب جوړه شوې وه. دغې غونډې ته د پخواني حکومت یو شمېر دولتي چارواکي، د پارلمان ځینې غړي او د سیمې ځینې هیوادونو استازي وربلل شوي دي. د روسیې دغه ګوند په پارلمان کې نږدې 60 سلنه څوکۍ لري. احمد مسعود روسیه د افغانستان دوست هیواد وباله. موږ د نړۍ په یو مهم او د افغانستان یو دوست هیواد په پلازمینه مسکو کې راغونډ شوي یو چې د افغانستان د ستونزو په اړه په خپل منځ مخاطبانو او د سیمې له دوستانو سره مطرح کړو. ښاغلي مسعود د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړې چې د نوموړي په ټکو د ټولې نیمایي وګړي له لیک لوسته لرې ساتلي دي. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو دا او زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل در سره په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تربیه، ښې چارې.